سلامونه مو هرکلی کوم د پښتوال نیوز چینل لیدونکو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر نوو معلوماتو خوند واخلئ. ICC پر شکیب الحسن 2 کاله بندیز ولګاوه. د کرکټ نړیوالې شورا د بنګلادیش کرکټ لوبډلې پر تکړه آلراونډر شکیب الحسن د 2 کالو بندیز ولګاوه چې له برخې به یې بشپړ 1 کال د کرکټ په هر ډوله فعالیت کې برخه نشي اخیستلی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې شکیب الحسن د بکیج سره د اړیکو په اړه نړیواله شورا ته پر وخت خبر نه ورکولو په تور 2 کاله بندیز سره مخ کړی دی. پر شکیب الحسن داسې تورونه پورې دي چې 2013 کال د جنوري میاشتې په 3 اړخیزه سیریز کې 2 واره او د همدغه کال د هند غوره لیګ په دوران کې ورسره د لوبې فکس کولو لپاره د فساد کوونکي اړیکه نیولې، خو نوموړي نړیوالې شورا ته خبر نه دی ورکړی. شکیب الحسن د ICC دغه پریکړه چې 3 واره له قانون څخه سرغړونه او په کرکټ کې فساد ګڼلی منلې دی او زیاته کړې ده چې د تجربه کار لوبغاړي باید ځان پړ وګڼي. شکیب الحسن د نړیوالې شورا د پریکړې په اړه وایي زه ډېر خواشینی یم. په داسې لوبه کې له بندي سره مخ کېږم چې ډېره مینه ورسره لرم. زه د نړیوالې شورا دغه پریکړه چې پر وخت مې راپور نه دی ورکړی ځان پړ او خجالت ګڼم. نوموړی زیاتوي د کرکټ نړیواله شورا لوبغاړو ته د فساد پر ضد درسونو کې تر ډېره پر پخوانیو لوبغاړو انحصار کوي. خو ما په دې هکله له ICC سره تر مرسته کولو وروسته خپل ځان پړ وګاڼه. زه هم د کرکټ مینوالو او لوبغاړو په څیر کرکټ له هر ډوله فساد څخه لرې غواړم او په دې اړه له ICC سره مرستې ته چمتو یم.